بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ښې چارې. په افغانستان کې د اسلامي امارت پر راتګ سره د پاکستان پوځي رژیم شاوخوا یا تقریبا 11 ځلې د افغانستان په خاوره باندې یا په مختلفو سیمو باندې هوایي بریدونه کړي دي چې په هر برید کې دوی مکتب، روغتون، مدرسه او ناروغان همدارنګه ملکی خلک شهیدان او ټپیان کړي دي. خو د دې په ځواب کې د افغانستان اسلامي امارت وړ مورز د ډیورن فرضي کرښې نه اخواته ډرون هوایي بریدونه وکړي چې په دې بریدونو کې د دوی په وینا د داعش پټنځایونه یې په نښه کړي دي. جالبه خبره دا ده چې هممهاله له دې سره چې اسلامي امارت هلته د داعش او نور وسلوال چې د دوی په وینا د افغانستان امنیت اخلالو په نښه کړي دي، په ترکیه هیواد کې یو ترکی وګړی داعش سره د همکارۍ په تور نیول کېږي چې دا کس یا یاد کس په پاکستان کې داعش سره جذب شوی دی، عملته روزنه لیدلې ده. د دغه مسایلو په اړه باندې غواړو چې آزاد خبریال او همدارنګه هغه څوک چې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو او پر دغه مسایلو باندې څېړنه کوي ښاغلی میرویس افغان سره لنډې خبرې ولرو. افغان صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی. مننه، ژوندي اوسئ. بحث په دې ځای نه پیل کو لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې جالبه خبره دا ده چې کله چې د افغانستان اسلامي امارت وړمه ورځ د ډیورن فرضي کرښې نه اخواته ځینې سیمې په نښه کوي چې د دوی په وینا د داعش پټنځایونه وو. د دې خبرې د اثبات لپاره ښه کار دا کېږي چې په ترکیه کې وګړی نیول کېږي چې هغه په خپله اعتراف کوي چې زه داعش سره په پاکستان کې جذب شوی یم، هملته یې روزنه لیدلې ده. څه فکر کوئ چې اوس پاکستان یعنی د افغانستان اسلامي امارت دا خبره په ثبوت ونه رسېده چې بلې د داعش پټنځایونه د ډیورن فرضي کرښې نه اخواته د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي؟ مننه. اوله خبره خو دا ده چې یوازې دا نه دی چې د داعش یو وګړی نیول شوی دی، هلته د پاکستان پوځي یعنی ریټایر پوځیان او د پاکستان سیاسیون، د پاکستان خبریالان، د پاکستان ولس، د نړۍ بیلابیل خلک په دې باور دي چې پاکستان د ترهګرو ځاله ده. دا خبره زه نه کوم، دا خبره پاکستانیان کوي، دا خبره د پاکستان مطرح سیاسیون کوي چې پاکستان د ترهګرو یوه ځاله وه او یوه ځاله ده. نو کله چې برید کېږي، برید چې د افغانستان له لوري سوی دی، دا برید د ورانکارو پر مراکزو باندې سوی دی. ګورې دلته دا ټکي ته اشاره کول پکار دي، دا ټکي واضح کول پکار دي. یو داعش دی، یو ورانکاري دی، راځي په افغانستان کې ورانکاري کوي. هر هیواد د خپلو دشمنانو لپاره مختلف نمونه لري. داعش یوه داسې پدیده ده چې په افغانستان، په پاکستان، په د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پراخ عملیات کوي او ورانکاري هغه خلک دي چې راځي مخامخ د افغانستان امنیت باشي. اوس مهم ټکی دا دی، دا لومړنی برید نه و چې د ورانکارو پر مراکزو یا د داعش پر مراکزو باندې د طالبانو یا د افغانستان ډرون الوتکو له لوري وشو. تر دې وړاندې په خیبر کې بریدونه سوي وو، تر دې مخکې په اسلام آباد کې هم د ورانکارو پر مراکزو باندې بریدونه سوي وو، تر دې مخکې پر کوټه کې هم پر د ورانکارو پر مراکزو باندې د افغانستان ډرون الوتکو بریدونه کړي. هغه چې دوی تایید کړي دي، دا برید دوی نه دی تایید کړی. دا یو برید نه دی، دا په درو مختلفو نقطو کې په برای نه وړ شپه دا بریدونه او بله شپه دا بریدونه سوي دي، په مختلفو نقطو کې سوي دي. اوس د دې برید ارزښت په دې کې دی چې له دې برید سره هممهاله په جنوبي پښتونخوا کې یعنی د بلوچستان په پښتونخوا کې، د بلوچستان سره څیرمه پښتونخوا کې ډیره بده غوغا جوړه ده. خلک ډیر بد وارخطا دي، خلکو ته ډیره بده ویره ور پیدا شوې او درانه تلفات اوښتي دي. هغه اطلاعات چې ماته راکول شوي دي، تلفات ډیر درانه دي. دا تلفات دوی پټوي. هغه ویډیوګانو به تاسو کتلې وي چې د ډیر پراخ تخریب اوښتی دی په یوه سیمه کې. جالبه خبره هم دا ده چې هلته دوی د پاکستان حکومت ویل چې موږ خبر نه لرو چې دا بریدونه چیرې شوي. همانن ویډیوګانې موږ ته ورسېږي چې هلته خلکو تقریبا احتجاج کړی، اعتراض یې کړی دی او دا ویلي چې دغسې ورانکارې ډلې باید سیمه کې پاتې نه شي چې ځکه دلته زموږ امنیت خطر سره مواجه کېږي. ګورئ، طالبانو په دې برید باندې د پاکستان زړه ور وایست، د ورانکارو زړه یې ور وویست. تاسو ته به زه یوه ډېره مهمه خبره وکړم. تاسو خبر یاستئ چې برای ماښام په د کوټې او چمن لاره بنده وله تر ډېره پورې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه روان دي او د ټوپکیانو د ورانکارو خلاف احتجاجونه روان دي. دغه ورانکاري کړۍ ما سره ویډیوګانې شته، ما سره اسناد شته. پاکستاني سیاسیون، د پښتونخوا سیاسیون، د پښتونخوا وګړي، هغوی وایي چې دا د پاکستان استخباراتي ادارو راوستلي دي. دا زه نه وایم، دا دوی وایي. پاکستان هغه کار تکراروي
چې یو واره د کمونستانو په خلاف استعمال کوي چې دا کمونستان راغلي دي دلته خلک ورو زلور وایستل په افغانستان کې جګړه جوړه کړه تر اوسه پورې دا د دغه جګړې اور بل دی بیا د مجاهدینو خلاف بیا د طالبانو خلاف بیا د تیر جمهوریت حکومت خلاف بیرته طالبان راغلل اوس بیا د طالبانو خلاف دا کار کوي نو مطلب دا دی چې پاکستان یو پر امن افغانستان نه غواړي خو دلته یو مهم ټکی دا دی چې پاکستان په یو ځای کې ډیر بد خطا وتلی دی هغه دا دی طالب هغه څه څوک نه دی طالب د نه په اصولو بندواز دی طالب د افغانستان ساتنې ته ژمنه کړې ده دا وعده کړې ده او دا د طالب مذهبي وعده ده ګورئ طالب د یو مذهبي ډله ده یو مذهبي یو دیني حکومت دی و دی هر څه ته د دین په رڼا کې ګوري د دین په رڼا کې بیا چې له ده سره هر څه موجود واره ور باندې کوي او دا د ثابته یې کړه دا د هاري پالیسي ورخواته په نطفه کې دا شی خنثی کوي او خنثی کوي اوس په خپل سیمایي وګړي ولاړ دي د خلک ورانکاري له خپل سیمو شړي افغان صاحب یو بل مسله تاسو به دا ریپورتونه اوریدلی وي ما خبرونه ولیدل چې همدارنګه په درې ادم خیل سیمه کې فکر کوم چې یو بل وسلواله ډله د لایزري قطي یا لایزري وسلواله ډلې په نوم باندې هلته هم ځینې خلک په نښه کړي دي نو کمنټ زه نه غواړم پر دې موضوع باندې وژم بلکې زه معلومات نه لرم په دې سمه ده دغه یو بل مسله چې غواړو ورباندې بحث وکړو تاسو د ورانکارو ډلو خبره وکړه آیا دا ورانکارې ډلې هماغه ځینې پخواني امنیتي ځواکونه دي چې هلته په پاکستان کې جذب شوي دي که څنګه ورانکاري دا خو اول خو دا د مور د پلار ازاریان دي په ساده پښتو کې موږ د مور د پلار ازاریان ورته وایي په ډیپلوماټیکه ژبه کې ورانکاري ورته وایي سیده دا هغه خلک دي چې یارې په افغانستان کې اخلاق دي کولې په افغانستان کې په یو نامه او په بل نامه باندې راټول شوي اوس په پاکستان تر کنټرول لاندې پښتونخوا کې دا کارونه شروع کړي دي او دوی ته یو شپږ اوه کسانو ته پاکستاني استخباراتو پیسې ورکړي دي دوی دا خلک راټولي د تیر نظام د منسوبینو په نوم باندې او بیا یو ځای کې دوی غواړي چې دا د افغانستان کې د نن د طالب خلاف وجنګوي اوس دا کار دی کوي دا ما په یو ویډیو کې مو ویلو پاکستان کې د نن خپل لاسپوڅي له طالبه نسی ساتلای ګوري دا ډیره مهمه خبره ده نو هر هغه څوک چې د پاکستان ملاتړ کوي د پاکستان سره دریږي هغه مري هغه ژوند له لاس ورکي او طالب په دې بندواز نه دی بلکې دا بنیاد پاکستان یې شوی دا بنیاد امریکا یې شوی چې راتلل په خپل دشمن پسې پار ځای کې برید کوي موږ هغه وخت هم ناري ولې طالب هم ناري ورته ویلې چې ورور ته زموږ وطن ته راغلي دول نه زه په خپل دشمن پسې راغلم نو کله چې دا بنیادونه کښېښول سول اوس پر هغو پلونو باندې طالب روان دی ورځي په پښتونخوا کې پر خپل دشمن باندې برید کوي او له منځه وړي بلکې ښه لاره دا ده د دغو ورانکارو دپاره که دوی د پاکستان سره یو ځای کړي پاکستان ته جوړ په پنجاب کې دوی ته ځای ورکړي ضرورت دا دی چې پنجاب دا وخت په پاکستان کې خوندي سیمه بلل کېږي که څه جنوبي پنجاب نه دی خوندي پنجاب خوندي دی نور بلوچستان نه دی خوندي بلوچستان د ازادي لور ته روان دی هر ورځ پیښې دي په اوسط ډول په پاکستان کې دا وخت د ورځې 80 کسان مري دا د پاکستان ارقام دي دا زما ارقام نه دي زما ارقام تر دې زیات شي هغه ارقام چې راجستر کیږي په اوسط ډول باندې د ورځې 80 کسان مري لبد مرغه دغه ورانکاري چې په پاکستان کې مري او یا په پاکستان کې په نشه کیږي دا په ارقامو کې هم نه راځي اطلاعات دا دي چې تر ډیر شو ډیر ورانکاري یوازې په ګلستان کې ابلش په وجل یعنی په یو شکل باندې پاکستان غوښتل چې بیا یو لوبه وکړي چې افغانان د خپل افغان په مقابل کې ودرېږي خو دا کېدای شي امکان نه لري پاکستان خو همیشه پر دې لار باندې روان دي امکان خو نه لري خو اما بیا هم موږ دا وایو دغه ورانکاري خو دی دا ورانکاري زوی مړی خو دی یو چا زوی دی د یو چا ورور دی د یو چا میړه دی د یو چا قریب دی موږ دا وایو ما دا خبره بیا کړې ده بلکې له ما سره د تیر جمهوریت نظام ځینو منسوبینو تر دغه بریدونو وروسته خبرې وکولې رابطې را سره وکولې هغوی هم اطلاعات نه درلودل موږ دا وایو د تیر نظام منسوبینو ته چې دغو خلکو ته رسیدګي پیدا کړي دا په طالبانو ما وژنئ طالب په دې بندواز نه دی چې دا څوک دی او چیرې دی د طالب د افغانستان د اوسني نظام په وړاندې چې هر څوک درېږي طالب وژني طالب له منځه وړي خاص کر وسلوال کسیادو مطلب سیاسیون نه دي وسلوال طالب له منځه وړي او بلکې هر څوک چې افغانستان ته جګړه راوړي په کار هم دا د طالب له منځه یوسي افغان صاحب یو بله مسله چې تقریبا 80 کاله په تیر جمهوریت کې موږ هم په رسنیو کې بحثونه مخ ته وړل د افغانستان پخوانی حکومت یعنی جمهوریت له پاکستان موږ دومره ډار کړي وو چې اتومي هیواد دی او په نظام پاوز لري موږ دغه ځواب ویلو قابلیت نه لرو څه فکر کوئ چې اسلامي امارت غلط ثابت نه کړو غلط ثابت شو ارڅه
خبره دا د پر تیر جمهوریت خو نه غږیږو زما په نظر باندې پر جمهوریت باندې باس نه دی پکار اما پر دې باس پکار دی چې طالبانو ډیر څه سرچپه کړل طالبانو د فتوا مرکز راوړی له پاکستان څخه طالبانو د ډیورنډ کرښې دروازې چې همیشه به د افغانستان خلاف استعمالېدلې د پاکستان له جوړېدو څخه تر نن ورځې د دې وکیلې په خپل لاس کې واخیستې اوس دغه خوا پاکستان طالبانو همدارس د کډوالو مسله د پاکستان خلاف استعمال کړه طالبانو همدارس په اقتصادي ډګر کې پاکستان ته ډیر زیات تاوان ورواړو طالبانو همدارس د مخکې تاسو خبره وکړه چې دوی دلته بریدونه کوي او ماشومان په نشه کوي او طالب دا کار نه کوي طالب ورځي خپل سړی پر سر باندې ولي او د تیاره او ځینې راځي بیرته داغه یو بنیادی وجه دا چې طالب هلته انټیلیجنس لري د طالب استخبارات هلته ډیر قوي او فعال دي پاکستان په افغانستان کې خپل استخبارات له لاسه ورکړي د پاکستان په افغانستان کې خپل هولډ هغه کنټرول له لاسه ورکړي ستا په د نظام کې د نن بم د پاکستان لاسپوڅي او د پاکستان خواخوږي موجودي په دې کې شک نه د هر هیواد په بل هیواد کې کسان لري اما هغه کنټرول او هغه شی له لاسه ورکړي دا یو پاتې سو دومره خبره ده چې پاکستان څومره زورور دی یا څومره نه دی پاکستان دې کې شک نشته او اټومي هیواد دی پاکستان په دې کې شک نشته منظم پوز لري په سیمه کې اما پوز یې کرپټ دی پر پاکستان په سیمه کې د ترهګرو په ملاتړ باندې تورن دی دنیا اعتبار نه پکې اعتبار یې له لاسه ورکړی دی د وخت سره د وخت په تیریدو باندې پاکستان دا شان له لاسه ورکړي دي او مزید به هم له لاسه ورکړي دا اوس په کشمیر کې که تاسو سر ښکاره کړي دوی پر کشمیر باندې دروازې تړلې دي هغه کشمیریان چې د دوی دپاره پر هر محاذ باندې درېدل نن کشمیریان په بریتانیا کې راټول شوي دي د پاکستان خلاف مظاهره کوي نو پاکستان بد حالات کې دی او بد حالات ته روان دی دا دیک شک نشته بله څه فکر کوئ چې که پاکستان خپل پالیسۍ ته د افغانستان پر وړاندې تغییر ورنه کړي ډېرو بدو پایلو سره به مخ نشي په راتلونکو کې کیدای شي دا د اسلامي امارت د خوا نه پیل وي د ځینې شیانو پاکستان خپل پالیسۍ ته تغییر ورکړي د افغانستان متعلق پاکستان کله په افغانستان باندې باور نه کوي اعتماد نه پکې پاکستان کله یو پر خپل پښو ولاړ افغانستان نه غواړي لنیکه مرغه لشه مرغه طالب یا په طالب کې ځینې ملي او افغاني څیرې په دې کار باندې پوه سوي دي د پاکستان په دې مردارو عزایمو باندې د طالبانو ځینې مشران اوس پوه سوي دي د افغانستان ځینې مشران اوس په دې پوه سوي دي د افغانستان په اولس کې اوس د شعور دا کچه پراخه سوې ده د افغانستان اولس اوس په دې پوه سوی دی پاکستان په خپل گاوند کې یو پر امن پر خپل پښو ولاړ افغانستان نه غواړي نو دې ته په کتو موږ به قطعا دا نه وایو چې دوی به له بدو پایلو سره مخامخ سي زموږ له واجب دوی خدای له بدو پایلو سره مخامخ کوي دوی د خپلو کړنو له امله بالکل موږ صرف د افغانستان اوسنی حکومت او افغانان د ځان څخه د دفاع توان لري ګوري دا یو ډیر مشهوره مقوله ده څوک چې د ځان څخه د دفاع توان نه لري د ژوند کولو حق نه لري دا یو ډیر مشهوره خبره ده افغانان د ځان څخه د دفاع توان زه ولی ودې ته خوشاله یم چې افغانان د خپل ځای د افغانستان اوسنی حکومت زه ډیر پر ډیرو پالیسیو باندې نیوکه لرم اما دا چې د ځان څخه د دفاع هڅه کوي دا ډیر لوی پرمختګ دی ګوري د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې په پاکستان کې د نن یا د پاکستان زبدا ټکی داسې استعمال کړ د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې په لومړي ځل باندې افغانان بریدونه کوي الته اهداف نشه کوي الته خپل دشمن لمنځه وړي او که پاکستان دې کړنو ته دوام ورکوي دې کې شک نشته طالب په دې مکلف دی یا مکلف ځان ګڼي دین یې هم مکلف ګڼي ولس یې هم مکلف ګڼي او نړیوال اصول یې هم مکلف ګڼي خپل دشمن لمنځه یوسي مشروع دفاع د حق دی بالکل مشروع دی دا کار افغان صاحب ځینې سیاسیون ورته وایي یا ځینې پخواني سیاسیون ورته وایي اگر چې فکر کوم دومره ارزښت هم نه لري چې سړی په دې باندې بحث وکړي خو بیا هم د دې خلکو دا کړنې ته سړی کله کله حیران شي دوی باید د دې تیر تاریخ نه څومره درس اخیستی وي ګوره یو څوک چې سیاسي یوه ذره هم شعور ولري هغه د پاکستان ملاتړ نه افغان صاحب باور کوي زه شرمېږم چې د خلکو نومونه واخلم ما یې اخله اسناد هم نه اخلو نومونه نه اخلو مسله دا ده خو زه دا ټکی ډیر واضح درته وایم هغوی سیاسیون نه دي
هغوی شخصیتونه هم نه دي، اشخاص نه دي، هغوی افراد دي. هغوی تر شا 10 کسان نه لري. د دغه کسان چې ځي په پاکستان ته لکۍ شوروي، پاکستان ته ځان شوروي، هغه د طالبانو د یوه دلګۍ مشر که درته کسان نه لري او دومره اثر نه لري په افغانستان کې د طالبانو د یوه دلګۍ مشر په اندازه باندې اثر ولري. ګورئ پاکستان خپل اهمیت، خپل ارزښت دا د افغانانو په وړاندې له لاسه ورکړی دی. پاکستان ته نور افغانان قطعا د دوست په سترګه نه ګوري او پاکستان زموږ دوست کېدای نه شي. ځي یوه محدوده کړۍ په طالبانو په حکومت کې دننه دا کوشش کوي چې دا اړیکې ورغوي، د پاکستان سره بیرته هغه حالت ته ولاړ شي چې پخوا و. لا تر اوسه موږ پر دې نه غږیږو، لا تر اوسه، ځکه تر اوسه پورې لا په افغانستان کې ولس، په افغانستان کې د حکومت لویه برخه، په افغانستان کې وسلوال ځواکونه یا وسلوال ځواک چې موږ ورته وایو، هغه څوک چې اصلا د افغانستان د ساتلو توان لري، هغوی په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان دوست نسی کېدلی. کله چې دا دوستی نسی کېدلی نو موږ دوی به بیا کوو څه سره؟ همسایه خو نه بدلیږي، موږ دوی خو سره بدلیدلی نسو. خیر زموږ د دې د همسایهګلوۍ د بدلیدو ډېر امکانات ځکه شته چې د بلوچستان د جوړېدو چانسونه ډېر زیات دي. زموږ دا یو اړخ تر ډېره حده پورې خوندي کېدای شي، که څه هم د پښتونستان د جوړېدو چانسونه ډېر لږ دي یا په نشت حساب دي، اما د بلوچستان د جوړېدو چانسونه ډېر زیات دي. اخواته د ګلګت بلتستان د جوړېدو چانسونه ډېر زیات دي. وخت به واخلي، اما موږ به له دغه شریره ګاونډي څخه یو قدم پر شا سو. یعنې خدای مهربانه د یو چانس شته چې د دې ګاونډي بالکل دا یو اړخ دی. نو چې کله ګاونډیان نه بدلیږي موږ به څه کوو؟ موږ به له پاکستان سره که زموږ چارواکي خبره کوي زما وړاندیز به دا وي، که زموږ خلک خبره کوي زما وړاندیز به دا وي، که زموږ تاسو غوندې ځوان مطبوعاتیان خبره کوي، پاکستان دی له افغانستان سره د سیالۍ چلند وکړي. That's it. موږ نور هیڅ ګوره، موږ له پاکستان متقابل احترام او متقابل احترام، متقابل اړیکې، متقابل ژمنتیا او هر فیصله چې کیږي له پاکستان سره دا فیصله باید د نړیوالو اصولو او د نړیوالو شاهدانو په وړاندې وشي. ګورئ دا یوه خبره زه نن غواړم دلته روښانه کړم، تر اوسه پورې ما پر دې باندې خبره نه ده کړې، ډېره مهمه ده. پاکستان په خپل عادي عظیمي کوشش لګیا دی چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسمیت پیژندلو مخالفت کوي، ځکه افغانستان له بده مرغه لابینګ کړی نه لري یا لابینګ نشي کولی. دوی د افغانستان اپوزیټ لابینګ کوي او زموږ ځینو بدمرغو هم لاس ورسره یو کړی دی. هغوی هم دا وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي، ځکه په دې کې دا ستونزې موجودې دي. ګورې یو ډېره ساده جمله، افغانستان د طالب سره د طالب له راتګ سره ډېرې ګټې کړي دي، اما پر خپل ځای ځینې تاوانونه هم کړي دي. اوس دا تاوانونه او ګټې چې مقایسې ته واچې، تر ټولو لویه ګټه موږ دا کړې ده چې موږ خپل ازلي دشمن پاکستان پیژندلی دی. ګورئ هر نظام په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ ړنګ شوی دی، اما دا یوه خبره کلیر، سیده، سپینه او ساده ده، هغه دا نظام پاکستان نشي ړنګولی. دا نظام پاکستان نشي ړنګولی. زما په دا لږ تجربه او لږ مطالعه چې ما کړې ده، څومره چې ما د نړۍ جنګونه کېدای شي دا خبره برعکس تا ثابته شي. هغه به ګورو، هغه خو موږ پاکستان نه ړنګوو. نه حکومت د خیمه، ځکه د پاکستان عام خلک هم چې دي، یعنې تر ډېره پورې چې دی خپله خلک دومره په عذاب دي د دې پوځي رژیم نه چې زموږ او ستاسو نه ډېر. ګوره موږ یې څه کوو، زموږ خو ګاونډی دی، زموږ خو خبره کېږي، موږ به هغسې مرسته ورسره کوو لکه دوی چې 40 کاله له موږ سره کړې ده. نور موږ څه کار په لرو؟ دوی پوه سو، حکومت یې پوه سه، کړنګېږي که پاتېږي، خدای دې وکړي چې سبا کړنګېږي، سبا ړنګ سي، که پاتېږي نن پاتې سي. په موږ هېڅ اړه نه لري دا حکومت. موږ له هېچا سره موږ مشکل نه ورسره لرو، اما که دی مشکل ایجادوي، ما دا ویل دي پر ما باندې ډېر لوی اعتراضونه سوي، نن بیا ستاسو په پروګرام کې وایم، بیا یې وایم، د پاکستان په وړاندې هر افغان طالب او هر طالب افغان دی. که پاکستان د افغانستان په وړاندې خپله قبله درسته نه کړي، هر طالب افغان او هر افغان طالب دی او هر افغان جواب ورکولی شي. زه په بریتانیا کې په مطبوعاتو کې جواب ورکولی شم، ته په کابل کې په مطبوعاتو کې جواب ورکولی شي، او زموږ د توپک سړی چې هغه تر ډېر مضبوط دی، ډېر ځواکمن دی. افغان صاحب همدا خبره ده که نه، ولس که مخکې یو څه ملاتړ یې کوو، یعنې خو چې پاکستان د افغانستان پر خاوره باندې بریدونه ترسره کړل،
په دې بریدونو کې ټوله دنیا یعنی د ملګرو ملتونو ادارې هم تایید کړي چې دلته ملکی خلک وژل شوي. یعنی دا عام ولس ته ثابته شوه چې پاکستان بهانه لټوي، ځکه دلته نه کوم مخالف د پاکستان تر اوسه وژل شوی یا په نښه شوی دی، بلکې ټول ماشومان او ناروغان په نښه شوي دي. له هغه نه وروسته خلک پوه شول چې پاکستان فقط بهانه غواړي او د افغانستان نامني غواړي. نه تر هغه د مخ هم خلک پوهیو، زه د دې خبرې پاکې نه یم. یعنی تر هغه اوس د مخ هم خلک پوهیو، ځکه ځینې تبلیغاتو خو دا غلط ثابت کړي نه هر څه. طالب نه و پوهی، زه به دا خبره وکم تر دې د مخه طالب په دې نه و پوهی. اوس د طالبانو لویه برخه په دې پوهی ده. زموږ ولس پوهی دی، زموږ سیاسیون پوهی دي، زموږ د مطبوعاتو چلونکي پوهی دي، هوښیاران پوهی دي چې پاکستان د افغانستان افغان سره موږ او تاسو خو تقریبا 14 کاله مخکې هم دا خبره کوله چې دا دوست نشي کېدی. دا نشي کېدای. اوس یو تر ټولو مهم ټکی دا دی، موږ بیا وایو، زه بیا وایم دغه پاکستانیان ابل اوس ماته پاکستاني زنګ ویلی چې یاره تاسو الوتکې راغلي دلته بمبار وکړه، دا پلان وډینګ مطبوعاتي یو خبريالو ما خبر ورسره کړم، مال تاسو یو ملکی تلفات مشترک وشایسته کده افغانستان الوتکه راغلی ده بمبار کړی دی، یو تلفات مرسته د ولسی وګړو دراوشایسته. زما د ټکنالوژي خدا ده ام کل کمزوري ده کلر ده کځواکمنه ده، خپل هدف وشتلای شي، صحیح ده، خپل دشمن په نطفه کې خونسا او دا په کار د خونسا کې او دی برید یې دومره زړه ایستلی دی بیا په اساني نسی سره راټولېدلی. ورانکاري او دا ټکی دا ورانکاري چې دي دا د دغو ورانکارو مجموعه ده. دا ورانکاري له منځه ځي، داعش به هم له منځه ځي، داعش د دغو څخه بیا دوی داعش جوړي، د دیو څخه بیا دوی بل شی جوړي، د دیو څخه دوی مختلف شان جوړي. خو د بریدونه داسې زړه ور وایسته چې اوس په اساني باندې نسی راټولېدلی او هلته ولس ورته ولاړ دی. په سرانانو کې نن د ماښام راځي احتجاجونه روانو، په بېلابېلو سیمو کې خلک راوتلي او هغوی په ښکاره وایي چې دا د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتو میلمانه دي، له دې ځایه یوسې فراره خواڅې. آزاد خبریال ښاغلی میرویس افغان، ستاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته او روسي تحولاتو په اړه مو معلومات شریک کړل موږ سره. ډیره مننه، ژوندي اوسئ. تشکر.